یاسینه بچې سبا نه دې بوزم دلته مې استاد سره خبره کړې ده او سرکاري سکول کې دې داخل وم خو دا مې ووړه ګورې چې سکول ته به ځې راځې ورانې به د ملي دا شی به نه کې ټیک شو که نه خپل سبق پوې چې غټ سړی د نه جوړ شي چې سبا یا ډاکټر شي یا غټ افسر شي نو بیا به ما ته دواګانې کې سبا به دې بوزم سکول ته ښه بابا سکول نه یم زما سکول سره شوق نشته په والو والو به دې سرمن وباسم ته به دې کلي کې داسې لکه د شاړو پاړو ګرځې زه وایم چې دنه غټ ډاکټر یا افسر جوړ کړمه او ته ماته وایې چې زما سکول سره څوک نشته سبا به دې په زور بوزم او سرمن به دنه وباسم بابا به سبا مې سکول ته ځم آفرین بچې مشران د کشرانو دپاره ښه سوچ کوي سبا به دنه یا ډاکټر افسر جوړ شي او زه به نیم مړ بیم دا هر څه به تا ته پاتې کېږي ټیک شو بچې بچې دا اوښکې ستا دپاره کاش چې نن ستا مور ژوندی وې او تی په خپلو سترګو لیدلی وې نو څومره به ښه وه بابا مور مې نشته ته خو مې یې که نه ولې نه بچې په تا خو زما د زړه دنیا باده ده زما خو همدقه یو تاسری بچې که تا دې خدای تود بادم نه لګوي یعنې زما خو به د زړه دنیا ورانه شي د زړه دنیا چې په کومه ډډه تللی دی یاره بچې یاسین خو هم نه دی لیدلی داسې لاړو منډې ته زما په خیال چې دا سرکوزې بیا کائنات پسې تللی دی چې دې کائنات نه آخر غواړي څه ده پسې زه ورځم او سمې ډزوم بچې جی یاسین خو دې نه دی لیدلی نه کاکا جي دویمه ورځ ده چې ما هم په دې کلي کې نه دی لیدلی جومات کې مې ورپسې اعلان هم وکړو در په در ورپسې په دې کلي کې مو ګرځېدم دویمه ورځ ده د هغې پته نه لګي که زما یاسین باندې څه وشو
نو زه خو به غرق او پرک شم، زه خو به مړ شمه. خو بچې په دې کلي کې ګیر چاپېره نظر اچوه چې یاسین دې چېرته په نظر رالو نو ما ته به اطلاع کې، ځکه چې زما هم دقه یوه سره ده. صحیح ده؟ په مخه دې ښه کاکا. یا الله، زه خو ورپسې په ګرځېدو ستړی ستوړی شوم. یا الله چې زما یاسین بچی به چېرته وي. خدایه ته خو یې ما ته صحیح سلامت میلو کړې. د زړه زور مې ورپسې اوبه شو په ګرځېدو خدایه ته خو زما په بچي تود باده مو لګې او یا الله صحیح سلامت یې ما ته میلو کړې. مشکلانه خو خدایه خدای خبر چې دا د چا بچی دی، د کم چمن ګل دی خدایه، او ښایسته سمره دی. یا الله ته یې په هوش کې راوله چې خپل مور پلار له ورسو. بابا بچې ته بابا کې ته څوک یې؟ ته چا زوی یې بچې؟ ته څوک یې؟ زه دې ته څه ووایم چې زه څوک یم؟ ماله د دوی د کور پته ده، نه د مور پلار پته ده. خدایه دا زه دې په کوم امتحان کې واچوم؟ خدای خبر چې د دې په مور پلار څه تېرېږي، د چا چې دا اولاد دی په یو دوه کې دې ګیر کړی یم خدایه. ولې بچې ولې خفه یې؟ کونتر غواړي ته. و زما بچې کونتر به درله بل والم، خو بچې یو خبرې تپوس تا نه وکړمه. تا له پته شته چې ستا مور پلار چېرته دي؟ تا له دا هم پته نه شته چې ستا پلار څوک دی؟ ته اوس خپل پلار نه پرېږدي، ته زما بچی یې که نه؟ ته زما زړګی بچی.
ډېر بې پروا یې، ډېر بې نیازه یې. لور دې راکړې وه، زه په هغه شاکر وم. سپېڅلې راکړو. ته ډېر مهربانه بچی، ډېر مهربانه بچی. ته په انسان دانه مهربانه شي چې د شکریا لفظونه ورسره نه وي. ستا شکر بچی. تا لا یاد نه دی ستا نوم زړګی دی. څه دی؟ زړګی. او د خپل بابا زړګی. شابه. ماشاءالله بچی، زلمه شوی زلمه. او کنه بابا، زلمه شوم د خیره او ته بوډا شې. ته ټیک وې بچی، خو بیا هم بابا بابا وي. دا خدا خیر دی؟ خیر بچی، هیڅ هم نه. هسې مې سوچ کولو چې اوس به ستا د واده غم هم په سر شو. راځه د خیره. بابا دا قبوله پرېږده. څه وکړو بچی، سوچونه دا خبرې د بابا مني. خدا راته بابا چې کائنات کائنات خو دلته وه. کائنات کائنات بچی. خو بابا درغم. دا د کائنات اوس بیا په جګړه شي. یا بچی، په اوازونو مې ډس ستړی شو. دا چېرته وې؟ څه دې کول؟ کور کې لږ لوښي خو نه لوښي مې وینځل. لوښي دې وینځل؟ زه ګوره بابا دا ما یادوي ما، خو یوازې زه نه خورم ښه، تاسو ټول یې خورئ. ما ستا نوم اخیستی دی چې په تا باندې بده ولګېده. یا خلکه یا خلکه بیا شروع شوئ. مړه یو خو تاسو نه تنګې ته راغلم. مړه داسې شو. پکې څه ووایي بابا، پکې ځان نه غوسه شي. نو غوسه کېږم منه. لا راغلی نه یوه ډز وغپه. زه یېرېږم چېرته ستاسو په جنګ کې زه دل نه شم. بابا ګز جبې ده ګز، چې جواب یې نه راکړي وخت پرې تېرېږي. څه زما ګز ژبه ده، د خپلې ژبې ته دې کتلي دي چاته جواب نه پرېږدي. او دې پوزې ته ګوره، دا پوز هم لا وچېړې چې دا بابا نه دی که نه، نو کتلی به نه وي درسره. ښه نو ته به څه وکړې؟ ای بچی خیر دی، خو نو ګزاره وکړه که د خدای مسلمانانو. دا ولې جګړې دې کور کې شته یو 5 شپږ کسان، خو دا درې ډکې درې. او په دې کې هم تاسو جنګېږئ. مړه دا به څه کېږي؟ او که زما لور له بیا څه وویل که نه، نو یاد ساته په لختو لختو دې وامه بولې. شاباش. ته اوس پاسه پاسه لږ بازار ته ورشه، څه سودا مودا راوړه چې زما لور څه فروټ وخوري. څه زه به اوس بازار ته ځم او دې له به فروټ وړم. دې شکل ته یې کتلي دي؟ یاره خو نو بابا نیغېږه ما، زه به خپلې لور ته راوړم. ښه نن درله ښه ډېر فروټ راوړم. بابا زموږ په کوڅه کې بچې، زه خپل منزل پسې ګرځم چې زما منزل ماته میلو شي. اوهو بابا دومره ګرانې خبرې کې
په صفا الفاظو کې مې پوه کا چې مطلب دې څه دی. بچې چا نه چې د زړه ټوکړه جدا شي نو د هغه حال زما غوندې وي، خو تا ته څه پته ده چې د زړه ټوکړه سي. هو بابا دومره پریشانۍ خبرې کې چې زه دې ځان سره پریشان یم. دا راته وایه بابا چې در سره څه همدردي وکړم، زما لپاره څه حکم دی؟ ځه ته ځه، ما په خپل حال کې پرېږده. بابا څه ناڅه شته، زما زمونږ پیسه موږ خو ځواني دی. बेगा प्रोग्राम से मजा करे हुआ यार, क्या बात है. وکینه ډوزمارو چار تختې ترپولې نه چې بیا هم باګه کړي. بېګا هلک دومره کونهوازي کوله چې زه هم ورته په ځای پرېږدم او تاسو ټول رانه روتښتئ. دا ستاسو توره وه यार تا ته چا ویل چې پروګرام کې لانجې کوه یار؟ موږ لانجو نه ځو که پروګرام نه ځو. چې یو سړی بدماشي کوي دا بدماشي به ورته بیا په دې سر ورسورېد. ودرېده که نه دا نه کېږي وروره، زما ستاسو نه کېږي چې تاسو ما هر ځای کې په میدان پرېږدئ که نه بیا ما سره مه ځئ وروره. او که نه زما خو دغه مازغه دي چې څوک تر پر کې مازغه مې ورته خرابېږي. نه که نه زړګیا په پروګرام کې مدیباغ بالکل ساړه ساتي، ځان نه به لاکو خان نه جوړې. او که نه ډوزبارو شپې درته ترپولې وروتښتېد. بابا الله دې وبخه دا څه درنه ورک شوي دي، لږ خو موږ نه هم راکوه که نه. وبچې دا مسواک رانه بېګا هېر شوی و دلته نیښی و. نه الله دې وبخه څه ټینشن دې په سر نه ځي او راځي. زړګیا لمونځ اودس کوه، الله یادوه، ټولې لارې به درته اسانه وي. پوه شوې؟ ګوره بابا چې دا لمونځ اودس دا خو د ټولو مسلمانانو باندې فرض دی. هر مسلمان ته پکار دی چې دا لمونځ اودس کوي. خو که نه بچې لمونځ اودس چې دی که نه دې سره د انسان په ژوند کې هم برکت راځي او په رزق کې. ها خو ټیک ته بابا، خو دا راته ووایه چې دا څه سوچ دې کولو؟ بچې یو غم خو نه دی چې درته ووایي، ټولو نه غټ غم ما سره د کائنات دی. ویم چې دا د خپل کور شي نو د اوږې به مې سپکې شي. الله دې وکړي چې دې له اوس چېرته یو ښه کور میلو شي. خبره دې په ګل بدله بابا، خو د واده نه زوره خبر یې کالې پترې به کې، وریجې غوړي به کې، جامې پیلدار به کې، ډېر لانجې وي بابا. لیونی به شي لیونی. هو بچې لیونی خو زه په هغه ورځ شوم چې په کومه ورځ کائنات راغله په دې دنیا او د هغې مور خدای بخښلې لاړه. خو بچې ته د لور د زوره څه خبرې، دا خو چې الله تا ته لور درکړه بیا به درته پته ولګي. څه پوه شو؟ او پاتې د کالي او د پتري خبره بچې خدای بخښلې د دې د مور کالی پروت دی او څه پیسې مې ایښي دي. څه پوه شو چې دا به زه دا پیسې به د کائنات په واده کې د خیره سره په قاعده او ته خم مه کوه منه انشاءالله ښه په ټنګ به د خیره سره د کائنات واده کوو چې کله خبر شي چې یو جمال خان لور واده کړې ده. عجیبه سړی و یا
खबर को नहीं चढ़ गया कल हाँ गाल कोड़ी जबरदस्त प्रोग्राम दे खुशी राखले रे डॉल्फिन राखले रे वगैरह वगैरह नूरम राखली जो खुमाने नानी रे यार تاسو او کنه ماحول جوړ دی باچا مجمع جوړه مجمع جوړه ده تاسو خو پروګرام ل روان یې خو تماشبینې له پیسې نشته دی وساده سړیا تماشبینې له پیسې نشته زړګي خو شته که نه बाबा थोडक्या खूप सपोर्ट राहिलेलो राजाची त्या डॉक्टर लागलो ستانه تبینیم نیولې بچې ښه به شي سړکې به سره شي دا به چېرته لوپرانو سره ګرځي صرف دا غم یې را سره چې خدای خبر هغه به چېرته وي ته فکر مه کوه بچې فکر مه کوه الله به مو ښه کړي बाबा जत मग कावा ग चिजू डॉक्टर गडगे न राजी ته ټیټ وې بچې خو خیر دی لږ انتظار نه وکړه اوس به را پیدا شي ته به چېرته را سره درد په درد خبرې کوې زړګی به مې بوځي اوس به راشي ښه بچې وای کنه اشنا څنګه یې صحیح حساب کتاب دی والله لا زړه په زړه ده بس یار السلام علیکم وعلیکم سلام کاکا په خیر بچې دا ما زوی یاسین هم نه دی لیدلی نه کاکا یاسین خو لا تر اوسه نه یې لیدلی یا الله زه به تر کومې هغه پسې ګرځم لاړم بچو السلام علیکم الله دې ماشه دا کاکا زه ماشوم وم چې د هغه وخت نه ګرځي او لا تر نن تاریخه پورې راته خپل زوی نه دی میلاو شوی بس الله دې د خپل فضل او رحم وکړي او الله دې ورته میلاو کړي امین امین غریب ډېرو کړی دو یار ډېرو کړی ډېرو کړی دو الله دې ورته میلاو کړي یار راځي هلکانو چې ځو کائنات چېرته لاړه چې بګیچې پخېږي مړ وګوره بابا دلته یې موبایل چارج تېخي دې خبر چې کائنات څه کو अरे खबर है कि मम्मा ने याद है बाबा मोबाइल पर चार्ज तक की दो गया याद है मां تاسو جګړه پرېږدئ چل څه شي ګوره بابا دلته مې موبایل چارج تېخی او اوس نشته मोबाइल दे पदे कमरे के चार्ज ते खोले दे खबर से बार मर गुर सर सने शे तमाशे के दिमाग दे खपल कार न कोई ګوره بابا دا وګوره پوهېږه که نه پوهېږه که ها نه ها زه به یې پوه کړم ځاله که به ځه واه بابا یو خو ستا باندې کور کې پوهېږي نو خوښ به مې څه شي چې کور کې نو بس دکه یې ستاسو ټکه ټوکه बाबा दे खपल दिमाग कार न कोई ओ याद है मां و بچې ته وې چې د هغه مازغه کار نه پوه شوې او هغه وایي چې ستا مازغه کار نه کوي تاسو دواړو خو زما مازغه بېکاره کړ خدایه بچې چې کور کې سړی ښه نو خپلو کې سړی ګزاره کوي څه پوه شوې مینه محبت سره وخت تېروي دا ژوند داسې نه تېرېږي په جنګ جګړو خو بچې هېڅ هم نشته سړی بیخي بېکاره دی ګوره زړګیا دا دې ښه ونه که یار چې تا د کور نه کالې را پټ کو او خرڅ دې کو او هغه ټولې پیسې تا په تماشبینۍ والوزولې یا سکندره وروره چې څه وشو هغه وشو نو راله پرې زخمونو باندې مالګې مه دوړو سړیا چې کور ته لاړ شم په بیا به پته لګي بس ما نن یو فیصله کړې ده زړګیا دا تماشبینۍ او دا لوفریانې به پرېږدو نو هله به زمونږ کار ټیک کېږي به کله سړیا دا تماشبینۍ او لوپریانې چې پرېږدي نو څه به کوې
جازلو پہلے بڑا ورکشا بس ما درته ویل پوه شه زړګیا په دې باندې بر سره دا یاري دوستي او دارونولي پرېږدم الله ما کړی دا کالي ما خرڅ کړی ټول غمونه زما په سر پراته دي زړګیا زه په تا خفه کېږم یار ته زما ورور یې دا ته چې په کومه لار روان دا د بربادۍ لار ده دا لار ما ته ښه نه ښکاري بربادي وپېژانده تاسو راله نزولي دي تاسو بچو چپکې بخیر دی و د خدای ظالمه و د خدای ظالمه زما په مینه کې څه کمی و زما په خدمت کې څه کمی و ما خو خپل اولاد نه ستا خدمت کړی و زه مړ ولې نه شومه چې آخر ته تا زما ګریوان ته لاس راواچوې ما په کومو ارمانونو خپل لور له کالی جوړ کړی و تا زما په ارمانونو خاورې توی کړې آخر ولې جواب راکړه و بدبخته ستا ګناه نه ده یار ستا ګناه نه ده آخر پردی ما خو په تا د زړه غوښې وخوړې ما د اوبو په ځای خپلې وینې ترکې ما خپل ګل په شان د لور ستا په سر کم نظره کا او تا بالا سر جام راکو خو پردی څه پوه شوې ورځ د شاخه ورځ چې په کومه ورځ ته رکشې والې او زه راغمه ما راوچت کړې په دې سینه مې لوی کړې دې ورځ دپاره خو تا رښتیا ویلي چې د اصل نه خطا نشته او د کم اصل نه وفا نشته اوسه زما له کوره بابا پرېږده بابا رېشه اوسه با اوسه چې پردي بچي نه خپلېږي له خپلېږي کې نه خپلېږي خو ما خو د خپل اولاد نه زیات منلی وم
دا یار ستا ګناه نه ده اخر پردی ما خو په تا د زړه غوښې وخوړې ما د اوبو په ځای خپلې وینې درد کې ورځ دې شي هغه ورځ چې په کومه ورځ ته رکشې والې او زه راغمه ما راوچت کې خو تا رښتیا ویلي چې د اصل نه خطا نشته او د کم اصل نه وفا نشته بچې نن ته پریشانې دا ولې نن زه پریشان یم نن هغه پلار زه پردی کړم زما د رښتې نه انکار وکړو د پلار او زوی په منځ کې هغه رشته وه چې پردی شوه اوس ته ووایه چې زه د هغه زوی یم او که نه هغه ما ته وایي چې ته پردی یې دا ولې کاکا چې زه دې په جړو لیدم ستا سترګو کې موښکې راغی راځه کاکا چې تا زه خپل پلار سره ملاو کوم هغه ما ته وایي ته پردی یې زه پردی یم راځه کاکا راځه یارانو ګزړګي پوره یو هفته وشوه چې پته نه لګي چېرته به یې چېرته خپل عیش عشرت به کوي او دا خبره خو ده بچیا سوچونو زما نصیب الله دې وبخښي ستا مور چې کله نه مړه ده زما په نصیب کې څه سوچونه پاتې خوشحال شوی یم چې ته خدای راله مټه راکړه خو هم وفا ونه کړه اوس سوچ کوم بچي چې په دې ژوندون کې ستا کور آباد شي چې د خپل کوره شي بیا څه ته راغې او دا څوک دی دا راته وایه بابا چې ته زما پلار یې او که دوی زما پلار دی ما ته څه پته ده چې دا څوک دی نه داسې مه وایه ته درته ووایه چې دا زما زوی دی زما زه څنګه وایم چې ستا زوی دی دا امره و چې دا امره غټ سړی ته جوړ شو نو اوسه پورې تپوس ته رانغی او اوس ته وایې چې دا زما زوی دی ته دا دعوه کې چې دا زما زوی دی دا زما نه په بچپن کې جدا شوی دی
او زه د پسې ډېر در په در وګرځېدم لکه د لیوانو او نن ما ته خپل زوی میلاو شو د خدای دپاره ته درته ووایه چې دا ستا پلار دی دا ستا پلار دی دا ومنه بس که خدای ته وګوره مخکې په ما د دنیا امتحانونه تیر شو نور امتحان کې مې ما اچوه نور مې د زړه زور نشته نور مې د زړه زور نشته زړه مې ټوټې دی څه وشو که په ما داسې د خزان سپېره بادونه رالل چې زما نه زما اولاد جدا کو ته درته ووایه چې دا ستا پلار دی زه ستا پلار یم ستا بچې ما تاله د یارې تعویض وکړو هغه هم په شاجي بابا کې دا تعویض چې ستا په غاړه کې که نه نو ته به هېڅ قسمه نه یارېږې ولې و سرکوزیه دا تعویض چې دی په غاړه کې که نه نو تا به هېڅ قسمه یاره په تا نه راځي پوه شوې که نه او یاد وساته دا تعویض دا به ته همیش له په غاړه کې ګرځې دا به د غاړې نه نه پوځې ته به همیشتن همیشتن تا باندې به یره نه راځي او ته به ښه ډاډه ګرځې ښه او دا مې د له شاجي بابا کې کړی دی ته زما زوی ته زما زوی 15 کاله ما ستا په جدایۍ کې تېر کړل او نن ما ته خپل بچی میلاو شو یا الله ستا لاک لاک شکر دی زویه ما خپلې سینې ته نږدې که ته ما خپلې سینې ته نږدې که ته زما بچی ما ته بچی میلاو شو ما ته بچی میلاو شو نه زما پلار ته زما زوی نه زما پلار نه بچی ما ته مه انکاري کېږه تا دومره موده چېرته وي تا دومره موده چېرته وي چې اوس پکې را پیدا شو چې ته زما زوی نه زما پلار تا دومره موده چېرته وي ما په دې کور کې لکه د یتیمانانو وخت تېر کو ته ماته وایې چې ته زما زوی زه ستا د کومې خبرې زوی یم زه ستا زوی نه یم او ته زما پلار نه یې زما پلار تا دی چا چې ما سره د خپل اولاد نه ډېره مینه کړې ده زه درته وایم ته زما زوی نه یم ستا زوی ته زما زوی نه یم ستا زوی زما
شکر دی خدایه چې ما ته خپل بچی میلو شو زما د زړه ټوکړه ما ته میلو شو بچیه په تا به نور تود بادم نه لګي یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې ما ته دې خپل بچی راکو یا الله ډېر شکر دی خدای یاسینه دا هماغه کور دی چې تا به پکې په ورکوټیوالي لوبې کولې خنداګانې به دې کولې تا ته یاد شي دا هماغه تعویض دی چې ما تا له شاجي بابا نه راوړی او تا ته مې په غاړه کې اچولی و دا هماغه ستا د ورکوټیوالي د غریبۍ جونګړه ده څه سوچونه کې یاسینه بچې راځه چې دا بابا نه راکنه نو کته ده کړی دا سره ها نو ته بس وکې څه زه بس بازار ته ځم او دې له په پروت وړم په شکل ته کتلې دي نه دا راته ووایه چې ستا د بادامو ټیکونه وړېدي دي که سردریاب کې د کښتۍ ډوبې شوي دي که څه سوچونه کوې نه 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 سوچ خو مې نه کولو خو دا هسې څه بانه وي زه بانې نه کوم ښه زه در باندې پوه یم خو ته حل نه وې زما په زړه کې د ډېرو ورځو نه څه دي خو نن یې درته وایم خو ما ته پته ده چې ستا په زړه کې زما لپاره څومره مینه ده سر ته کېنه کېنه بچې کېنه یاسینه بچې څه سوچونه کې دا ستا خپل کور دی د هغه کور سوچونه دړنه وباسه څنګه وباسم بابا سبا ټول بچپن هلته تېر شو بابا څومره په اسانه دړنه وباسم هغه کور خیالونه او یادونه خو به ما مړ کړي بابا هغه کور کې زما د پلار په شکل یو بل مشان دی بابا هغه ګوره ما سره د خپل ځان نه زیاته مینه کړې ده اوس ته ووایه بابا چې هغه کور زه څنګه هېر کړم او دا کور ماته داسې عجیبه عجیبه لګي بابا داسې عجیبه عجیبه لګي بچې ستا خوشحالي زما خوشحالي ده ستا خفګان زما خفګان دی
زه به تا هېچېرې خفګان له ورنکم او د هغه کور په درشل به زه یو ځل بیا تا بوزم ستا د خوشحالو دپاره به ستا پلار به هره قرباني ورکړي او زه به د هغه مشر کوم چې ستا پلار دی تاله د اولاد مینه درکړې ده هم د هغه زوی به دې جوړوم او ستا هر ارمان به پوره کوم هېڅ غم ونه کې بچې هېڅ غم ونه کې ها وایه کنه زمان خان وروره څنګه راغلی خیر خو کنه او جمال خان وروره خیر و زه دې له راغم چې یاسین خو تاسې ورکوټې لوی کړی دی او یاسین خپل زوی وګڼه او کائنات لوره یاسین دپاره زه غواړم زه دا غواړم چې هغه خپله لور جوړه کړه او ته یاسین خپل زوی جوړ کړي زمان خانه خبره دې ښکلې وکړه او بیا لور خور د ورکړې شي د خامخا به یې ورکړې دا خبره ما درته نه شوه کولی چې آخر پښتو ده ما مناسب نه ګڼم او تا د خپلې خولې نه وویل داسې وګڼه چې لکه تا په ما احسان و خو وروره زما هم یو شرط دی شرط د څه شرط زما شرط دا دی چې کائنات او یاسین واده وکړو خو شرط دا دی چې هغوی به په دې کور کې اوسي الله دې ستا عزت وکړي او ما ته ستا هر شرط منظور دی الله دې تا خوشحاله کړي काका जी هغه بابا مې څه شو څه پورې رانلو یاره بابا دې ډېر زورور سړی دی دا جنګ به زه راوړم काका जी ای خو ډېر ناوخته کو تر اوسه پورې رانغلل و بچې پلار دې ډېر ضدي سړی دی ما ډېر منې کو خو نه منې کېدو وایي زه به زړګی ځان سره راولم او غونډ جنګ به په خوشحالۍ دلته راولم بچې زه ورځم زما خیال دی جنګ راغو خیر شه لکه څنګه وارخطی کاکاجي څنګه درته ویم وایه سر خبره کوه کاکاجي زړګی او د هغه پلار په اکسیډنټ کې مړه شو داسې مه وایه یا الله یا الله دا څه شو یا الله زړګیا تا خو ماته ویل چې زما به واده خو بچیا داسې واده دې وشو که نه چې ډېر د خوشحالۍ تا خو ما سره ډېره لویه بې وفایي وکړه زه به اوس چاته ویم چې زما زړګی څه شو زما زړګی څه شو تا خو ما نه زړګی مات کړو خو دا راته ووایه چې دا پسه تا ته ویمه صفا خبره کوه دا چا و دا چا د خدای ظالمه خبره خوښې وه که نه
ये दादा मिंची काकाजी तो एक्सीडेंट शो या अल्लाह पते ओरस मानते था एक्सीडेंट ना माझा पारा पडतो बाबा पास सकन बाबा बाबा सकन दादा जमना को जाली पकाम के बदले जो बाबा सकन बाबा समाज करके बाबा करके अच्छे ताजर के देर पलरी सफर लाडू देर पलरी सफर समुंदर की समुंदर मानू ने खावड़ा सर खावड़ा कर समुंदर मानू ने खावड़ा कर समुंदर की तपस चाना कौन चाना یو دوا به وکړو د جمع तैनात बचे बस सूजूनो के नास्ते काका सोच में दाग खोलो नन मेरा तो बाबा डेढ़ ज्यादा यादेगी और जब पदे दुनिया की यतीम पाती शो नाना बचे दासे खबरे मकावा चढ़ला दोन खफगान राना वाली जस्ता प्लारमेम او ستا مورم ستا پالنه به زه کوم بچې چې زغم ونه کړي ته پرېږده بچې دا خبرې ورشه او مزېدار یو کپ چای راوړه ښه ده کاکاجي ولې نه زایما کاکاجي څه شو اخو اوس لږ ساعت مخکې بهر ووتو که صحیح نو ما ته ووایه نه چې هغه کور کې نشته دی زه بیا راشم صحیح زما یار زړګی خواصې مړ شو پلار ته وایم چې دا جینۍ مالي وغواړي طبیعت په میانه ښه شي چې اوس مې الله تعالی دا یو بوج د اوږو نه سپک کړي ځکه چې پلار یې ملاړو او خاوند یې مړ شو خفه په دې چې عمر مې په ختمېدو دی او زما نه وروستو به د دې څه حالات دي نو زه وایم چې الله پاک یې چېرته په یې عزت باندې په ښه ځای کې کښېنوي لا موږ هم دې خبرې دپاره راغلي زه دا غواړم چې دا رشته چې کومه ده دا زما د زوی دپاره راکړي نو ډېره به ښه
شیردله ستا خبره په ګل بدله خو زه به پې خپلې لور سره لږه سلا وکړم. ډېره ښه ده لالا، ته پې خپلې لور سره سلا وکړه، مونږ به بیا راشو. دا شیردله ما ته منظوره ده. لالا مونږ اوس لاړ شو، صحیح ده، مونږ ته اجازت دی. ټیک شو. د الله په امان. ادا نه کړه د الله په امان. بچې تا سره مې یو سلا کوله. شیردل کاکا دو راغلی و او هغه مانه د خپل زوی دپاره ستا رشته غواړي. نو ما وی چې زه به کائنات لور نه تپوس وکړم ستا څنګه خوښه ده؟ نه کاکا نه، دا ته څه وې؟ زما په خیال کې صرف یو انسان و او هغه زړګی و، خو چې هغه نشته که نه زه بل چا سره د واده سوچ هم نشم کولی. نه بچې داسې مه وایه، ځکه چې په دې کور کې زه تا یوازې نشم ساتلی، د کلي دا خلک به څه وایي؟ او بچې زما خبره ومنه او د دې جولۍ خاطر وکړه چې ما ته انکار ونه کړي، ما ته انکار ونه کړي. نه کاکا نه، د سپینو ډکو خاطر خو خدای هم کړی دی، او بیا چې تاسو فیصله وکړه ما ته منظوره ده، منظوره. بچې چې تا زما عزت وساتلو هغه الله دې ستا عزت وساتي او خدای دې ستا ټوله زندګي په خوشحالۍ تېره کړي. څه وشو که زما بچې په دې دنیا نشته، هغه هم زما بچې دی او ته به په هغه کور کې ډېره خوشحالې او زه چې درځم نو د هغه بچي په خیال به سترګې په تا غړوم، په تا. لالا زه بیا خبرې ته راغلم، خو یا راته ښه وکړه او یا راته نه وکړه. شیردله زه به تا ته څه ووایم، لاړه مې داسې چودی دی چې د خوشحالۍ خبره پې نه راځي، خو تا ته ما دا رشته پخه وګڼه، کله چې دې خوښی جنج راوله او خپل امانت یې اوسه. مبارک دې شه. لالا ستا دې مبارک شي. زه ځمه چې په زوی باندې زیر یې وکړم، مال اجازت کړه. د الله په امان. یا الله ستا لاک لاک شکر دی خدایا. خدایا ډېر درنه راضي شوم چې په یې عزت کې مې ته وګونه دا بوج. بچې زما هم دا نه غوښتل چې زه تا ته د واده جوړه واچوم، خو بس څوک هم دا به الله ته منظوره وه. که ستا پلار لاړو نو زما زوی هم لاړو، خو نه زه ستا ځواني نشم بربادولی، ځکه چې زما مخیر عمر دی او ته ځوانه جانې، زه تا یوازې په کور کې نشم ساتلی. بچې چې ړخ کته پورته نه کړي، زما عزت مو ساته او په هغه کور کې داسې زندګي تېره کړه بچې چې زم خوشحاله یم او ستا پلار هم په قبر کې خوشحاله وي چې ما ته هېڅ قسمه شکایت را نه شي. ټیک شو بچې،
دا به الله ته منظوره وه. بس بچې اوښکې پاکې کا او سله پزې کا. ته زور زما بارجان جان راغلی دي، ته ځان تیار وه. او کاکا جی بس بچې زما په زړه باندې ډېر ارمانو چې ستا په غاړه باندې د واده سیر وګورم او الله چې کوم دی نو زما دا ارمان پوره کړو. مبارک دې شه یار، مبارک دې شه. السلام علیکم شیردله. ښه جوړې خیر دی. ټول ستړي مه شئ، ټول ستړي مه شئ. کښېنئ کښېنئ کښېنه بچې کښېنه کښېنه تم کښېنه. شیردله زه خو یم ټایم هم ناوخته دی او ستاسو مزل هم لوی دی، نو زه خو یم چې دا تیارې وکړو او په وخت باندې لاړ شئ او په خیر خیریت خیر ته ورسئ. خبره ده هلکانو، تاسو داسې کار وکړئ چې ګاډي راتاو کړئ، اورې که نه مونږ به درځو. زه خو لا پات یم که نه. بچې پاسه پاسه بچې چې ځو بخیره. نه کاکا جی نه. داسې کې بچې ما بې عزته کې اوس مې په سپینه ګیره مه بې حیا کوه. دا خلک راغلي دي، د کلي خلک پسه وایي، هغې ورته انکار وکړو. نه بچې داسې هېڅ کله مو نه کې. زما د عزت خیال وساته. راځه بچې مخکې شه. شیردله وروره زما د دې بچی به ډېر خیال ساتي، ځکه چې دا زما د مړ ورور لور ده او چې دې ته څه تکلیف ورسېدو که نه نو به زه برداشت نه کړی شم. د خدای دپاره دا زه په تا باندې سپارم او د دې به ډېر خیال ساتي. دا به لکه د خپلې بچی غوندې ساتي. لالا دا یوازې ستا لور نه، زما لور هم ده او دې ته به زما په کور کې هېڅ تکلیف نه شیردله وروره دا ستاسو امانت. د الله په امان. کاکا جی کائنات بچې کائنات بچې کائنات بچې سترګې وغړوه. کائنات بچې کائنات یا الله
کائنات بچي ما نه خو دې لا د پلار غم هم نه ویر ما نه د خپل بچي غم نه ویر چې داسې غم دې را په غاړه کو چې زه به په دې دنیا کې څه کوم زه خو یک تنها پاتې شوم پردی وم او پردی شوم یا الله زه خو دې ډېر بې اسرې وسیلې کړمه خدایه پاکه هېڅ اسره وسیله مې نشته دی یا الله ته مې مددګار شي خدایه پاکه نه کاکا جي داسې مه وایه موږ ټول تا سره یو ته یوازې نه لالا ته ولې خفه کېږي مونږ ټول تا سره یو که نه